الله حبیب ما ته یو لنډه وظیفه وخیا، ما ته یو مختصر او لنډه وظیفه وخیا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره خبره جوامع الکلم، خبره به لنډه و او دنده به پکې ډېر مضمون پروت و، ډېر عبرت به پکې پروت و. په معمولي خبره کې به ډېر سره بندول. دا ورله الله ورکړي جوامع الکلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د ابو رافع دی بیبي ته، نبی کریم صلی الله علیه ابو نافع، غالبا ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ د دې صحابی بیبی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کوي، وی ما ته مختصر او لنډ وظیفه وخیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی وی لس پیری اوایا چې اللہ اکبر، لس پیری اوایا اللہ اکبر، بیا لس پیری اوایا سبحان اللہ. چې تو اللہ اکبر، اللہ وی دا ما دا پاره دی، دا خو زما لوی بیان دی. بیا وی اللہ الله حبیب ما ته یو لنډه وظیفه وخیا، ما ته یو مختصر او لنډه وظیفه وخیا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره خبره جوامع الکلم، خبره به لنډه و او دنده به پکې ډېر مضمون پروت و، ډېر عبرت به پکې پروت و. په معمولي خبره کې به ډېر سره بندول. دا ورله الله ورکړي جوامع الکلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی د ابو رافع دی بیبی ته، نبی کریم صلی اللہ علیہ ابو نافع، غالبا ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ د دې صحابی بیبی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کوي، وی ما ته مختصر او لنډ وظیفه وخیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی وی لس پیری اوایا چې اللہ اکبر، لس پیری اوایا اللہ اکبر، بیا لس پیری اوایا سبحان اللہ. چې تو اللہ اکبر، اللہ وی دا ما دا پاره دی، دا خو زما لوی بیان دی. بیا وی اللہ